ماما لون د سودا مبارکي ورکړي. السلام علیکم ګرانی مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی تاسو په سټارټینګ کې دا ورکوټي باندې په کلیپ کتلی وي د فاطمه ګل او د شهید خان هغه. نو دا چې دی نو د فاطمه ګل او د شهید خان هغه ډرامه و، نو په دې کې د فاطمه ګل شهید خان ته څه وایي، ورته وایي چې دی نو د ماما لور له خلک داسې مبارکي ورکوي د اختر هغه. نو ولې؟ نو شهید خان ورته وایي چې څنګه مبارکي؟ نو د دې چې کوم خبرې کول انداز و، د دې چې کوم مایند دی اخوا ته تللی و، د دې ذهن چې کوم دی نو هغه اوس هم په ډرامو کې هم چې دی نو د دې هغه مایند چې کوم دی اخوا ته ځي. نو دا ډایرکټ خبره خو په ډرامه کې نشي کولی، خو په اشارتن ورته خبره ورته خپله چې کوم د زړه خبره ورته وکړه. نو دوستانو تاسو څه سوچ کوئ؟ تاسو څه ویل غواړئ؟ دا وګوره په ډرامو کې هم چې دی نو دې یو کرکټر والا ورکړی شي، نو هغې کې هم چې دی نو د دې د بیا خبرې اخوا ته ځي. نو تاسو په خپله سوچ وکئ، مبارکي ولا په ساده ولا ورکړه چې اختر دې مبارک شي. وایي نه، خلک داسې مبارکي ورکړي. د دې د خبرې کول مقصد دا و چې ته ماله غاړه راکړه اوچته مې کړه، نو میخې تا به اوچتی نو د هغه به کلمې بار به نه روځي، هغه هم درنه یېرېږي ځکه چې دی نو غاړه یې دله درنه که اوچته یې نه کړه. ولې چې هغه د پته باقي چې څوک چې څونه هم ورسره ښځو کار کړی دی په ډرامو کې، چې څونه هم جینکۍ ورسره راغلي نری نری وې، نو اوچتولو کې اساني وه ورته. نو ایله بیله به فاطمه ګل به اوچتی، د غولو ډرم به اوچتی، نو نو په هغه باندې پرېوته، نو بیا به هغه څه کوي غریب. نو بس دوستانو تاسو په خپلو سوچ وکئ د فاطمه ګل د دې خبرې څه جواب دی، دې له څه جواب ورکول پکار دی، هغه تاسو ته ښه پته ده. نو کمنټ سیکشن کې ضرور چې دی نو خپل جواب را سره شیر کولی شئ. نو که ویډیو کې مانه څه دوستانو غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. دا ویډیو ما صحیح کړو، کلیپ ما صحیح کړو، ما خپل دوستانو سره شیر کړم. انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د الله په امان، والسلام.